عبدالرزاق علي ورور د هلمند څخه پوښتنه کړې ده. یو سړی خپل زکات د مدرسې و طالبانو ته ورکوي، لیکن په مدرسه کې د دغه سړي زامن او یا لمسیان وي. آیا دغه سړي زکات و دغه طالبانو ته ورکولی شي که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا وصلیا. که چیرې د سړي ستا روپۍ ورکړي نو په خپل د زوی اندازه یې نه صحیح کېږي، او که متمم ته ورکړي چې د زوی ورسره خوري په دغه نیت دی ورکوي چې هغه یې ورسره خوري، قبضه یې یو سړی د نور لپاره یې قبضوي، نو بیا هم مکروه کار دی، ښه کار نه دی. هیله په زکات کې ناجایزه ده. دا په 102 صفحه 5 ټوکره د مختار دارستانس کې دا تورې راوي. هیله دا معنی سړی ورور ته زکات ورکوي، ډېر د دې کس وي چې زوی مې ورسره وخوري. هغه راولاړ کړي چې وزون ته زکات ورکوي د دې په خاطر ډېر چې زوی ورسره دغه لور مې ورسره وخوري. دا شان زکات دا بالکل ناجایز دی، و ده ته دا هیله مکروه ده، ناجایزه ده، ناروا ده. که څه هم ظاهري عادي غاړې خلاصېږي خو سخته ناجایزه ده. نو دغه رقم چې د ده زامن پکښې اوسېږي او بیا د یې مال ورکوي په زکات کې ورکوي، د دغه دپاره چې د ده زامن هملته خوراک ورسره وکړي، دا ناجایزه ده. بلکې د زامنو دپاره د جلا روپۍ کې بیا چې دا روپۍ سره ټولېږي په هغه کې د جلا واقع د دوی سره جنې وباسي، او دغه رقم چې زکات ورکوي دا هغه صورت دی چې خامخا د ده باره په زړه کې راګرځي چې نو زما مدرسه کې او زما زامن خو هم په دې مدرسه کې دي، نو زکات راسه ډېر ورکړه یا نور. هغه زکات به ظاهري که هغه قبض کړي، هغه متمم قبض کړي، متمم بیا خپل په اختیار په دوی استعمالوه خو جایز دی. لکه د مثال په توګه د کلي زکات سړی واخلي، بیا د کلي سړی خپله پرې مېلمه کړي، دا بالکل مېلمستیا جایزه ده، خپل په اختیار. او لیکن اوس دغه که متمم هم راولاړ شي دی متمم ته ورکړي، متمم ته دا صلاحیت وي چې د ده زامن منع کړي، نیکې ور د ده زامنو څخه یې واخلي، د ده زامن څخه چې نیکې ور هم دی دا صلاحیت ولري، خو بیا یې خپل په رضا ورکوي، عبارت خو جایز دی، پروا نه کوي. او که دغه رقم نه وي نو بیا خلاف پکښې دی، مکروهوالی پکښې دی، دا دې نه کوي، سره جلا دې کوي. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم